قدرمندو له مجوسیانو مدد غوښتل او په مجوسیانو باندې سلام کول او د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د جنتی صحابه او توهین او سپکاوی کول د دې خلقو حقیقت به الله جل وعلا مؤمنانو تخکاره کوي. رب العالمین جل وعلا قرآن کې وایي وما تخفي صدورهم اکبر. د قرآن د شریعت او د رسول الله د صحابه او د دښمنانو په زړونو کې څه پراته دي، الله وایي دا ډیر لوی دي، خو الله جل وعلا به مؤمنانو تخکاره کوي. دوستانو، ابو لؤلؤ المجوسی دا یو مجوسی و، د عمر الفاروق رضی الله عنه قاتل ده. له هغه نه مدد غواړي. په دې لوحه کې لیکلي دي، تاسو ته به هلته ښکاره سي، په دې بیرغ کې لیکلي دي ابو لؤلؤ المجوسی مدد. موږ تاسو پخوا اورېدلي و چې دوی له علي رضی الله عنه او له حسین رضی الله عنه مدد غواړي، لیکن د دوی حقیقت دا ده، د الله په ذات قسم که دوی اهل بیت مني. راځو د خبرې اورو. مدد بر عمر حرومزاده لعنت طبق هر ساله عمر کشون کف آلمان. عمر رضی الله عنه توهین کوي، به درود ورته وایي، لعنت ور باندې وایي. دوستانو، د افغانستان والا د سړي باندې ووځي، بیا دغسې خپل حقیقت ښکاره کوي او دا د دوی حقیقت ده. دوی چې له مسلمانانو سره وي تقیه کوي، ځان ورته داسې ښه معرفي کوي. دا د دوی په مذهب کې تقیه یعنی منافقت کول، په زړه یوه په خولو بله، دا د دوی حقیقت ده. خو چې دوی ته موقع په لاس باندې ورسي، دوی به همدغه څه کوي لکه دا اوس یې د باندې ښکاره کوي. دا د دوی د مذهب له ضروریاتو نه ده. دا زه نه وایم، دا د دوی کتابونه وایي، د دوی امامان، د دوی مراجع وایي چې د موږ د مذهب له ضروریاتو نه دا ده چې له صحابه به انکار کوي، براءت به اعلانوي، له امهات المؤمنینو به انکار کوي، براءت به اعلانوي. تاسو راسئ همدغه ابو لؤلؤ المجوسي نه مدد. ابو لؤلؤ نه مدد غواړي، دعا ورته کوي، سلام ورته کوي، او شاوخوا یې ډېر خلک هم ولاړ دي. قدرمندو دوستانو، د دوی حقیقت همدغه ده چې له مجوسیانو نه مدد غواړي، ځکه د مجوسیانو عقیده همدا وه چې له غیر الله نه به مدد غوښتل. تاسو راسئ دوستانو، اوله خبر زه د دوی د کتاب درته وکړم. الامالي د شیخ الطوسي، دا د شیخ الطائفه ده، د دوی د 12 امامه کمپنۍ چې چا جوړه کړې ده. هغه دغه کتاب الامالي تاسو به په سکرین ښکاره شي، اول جیل 546 صفحه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ابو ذر رضی الله عنه ته، واذا سألت فاسأل الله، کله چې سوال کوي له الله جل وعلا نه به سوال کوي، غواړي به. واذا استعنت فاستعن بالله، او کله چې ته مدد غواړي، کومک غواړي، دا به له الله جل وعلا نه غواړي. بس فقد جرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. قلم نور ودرېدلی ده، هر څه الله جل وعلا لیکلي دي. دا د دوی کتاب شیخ الطائفه، هغه وایي چې له الله نه بغیر له بل چا نه به مدد نه غواړي. او دا د دوی البیان فی تفسیر القرآن، دا د دوی لوی مرجع خوئي او بل کتاب ده، هغه وایي چې له غیر الله نه مدد غوښتل دا شرک ده. بالکل وایي انسان له اسلام ورباندې وځي. دوستانو، سورة الاعراف کې رب العالمین جل وعلا وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. الله وایي هغه کسان چې له ما نه بغیر له بل چا مدد غواړي، من دونه له الله نه بغیر، که هر څوک وي، ولی وي، صحابي وي، امام وي، نبي وي، هر څوک چې وي، بت وي وغیره وغیره، من دونه له الله نه بغیر، لا يستطيعون نصركم. الله وایي دوی طاقت نه لري چې په فوق الاسباب وشیانو کې د تاسو مدد وکړي، ولا انفسهم ينصرون، او نه د خپلو ځانو مدد کولی شي. دا د رب العالمین جل وعلا قرآني لارښوونه ده. حتی په سورة الفاتحه کې ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد به یوازې مؤمن مسلمان له خالق جل وعلا نه غواړي په فوق الاسباب شیانو کې. دا د دوی حقیقت. ابو لؤلؤ المجوسی د عمر رضی الله عنه قاتل چې په ایران کې په د زیارت هم جوړ کړی ده. دغه خلق له هغه نه اوس مدد غواړي، مجوسی چې یوه سجده یې الله ته نه ده کړې په ټول عمر، چونکې هغه د صحابه و دښمن و، او دی له هر هغه چا نه مدد غواړي چې هغه د صحابه و دښمن وي. الله اکبر.